موږ د آیت کې به د هغې شی خبره کوو کم ذکر چې الله قرآن کې نور ځایونو کې هم کړی دی. نو الله وایي چې انسان له ژوند کې څه هم مسلې وي، که د پیسو مسله وي، که د روغتیا مسله وي، یا د کورني مسلې وي، او که د روحاني مسلې وي، نو هغې ته چې ژوند کې څه هم مسلې وي نو هغه څه کوي؟ هغه الله ته دعا کوي، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. نو هغه الله نه دعا کوي، الله نه غواړي چې ماته د مسلې نه وباسي، چې یو تاسو یې ماله د مسلې نه وښکلی شئ. نو هغه کس که ولاړ دی، ناست دی او پروت دی، هغه هر حال کې الله نه دعا کوي چې یا الله ماته د مسلو نه وباسې، زه دوی کې ډېر بد نښتی یم، زما مسلې حل کړی. او بیا هغه الله نه دا دعا کوي. او الله وایي چې کله زه هغې مسلې حل کړم، هغې له ګران وخت نه وباسم، نو هغه ځمکې باندې داسې ګرځي چې څنګه هغې رانه کله هم څه نه غوښتی، او هغه داسې شي لکه څنګه چې چېرته هم هغې ژوند کې څه غم نه دی لیدلی. نو موږ څه کوو چې کله هم زموږ ژوند کې څه غم وي نو الله له هر وخت یادو، او څنګه چې هغه غم لرې شي نو الله له هیر کړو، او موږ ځان داسې ښیو لکه څنګه چې موږ چېرته دعا کړې نه ده، او زموږ ژوند کې خو څو ګران وخت راغلی نه دی، او ستاسو تعلق خو الله نه خلاص شو ځکه چې تاسو ته هر څه ملاو شول، اوس تاسو دوا نه کوئ او ستاسو دوا کې اوښکې نه راځي. نو د دې اسراف سره څه تعلق دی؟ نو دلته وګورئ چې الله د آیت له څنګه خلاصوي، کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. نو یعنی ما د مسرفین لپاره هغه شی ښایسته جوړ کړی دی چې کوم هغوی هر وخت کوي. اسراف کول یعنی د یو شی ډېر زیات کول. الله دلته یو ډېر خاص خبره کوي چې کله هم تاسو ژوند کې اسراف کوئ، که هغه د پیسې خرچولي او که هغه د تفریح وي، انټرټینمنټ ډېر زیات وي ستاسو ژوند کې، او که تاسو ډېر زیات سوشل اکسس لرئ، یعنی تاسو هر وخت د بهر خلکو سره وخت تېروئ او بهر یې او تاسو سره عبادت له وخت نشته، نو تاسو ژوند کې دې نه څه هم کار کوئ او که ډېر زیات کوئ نو دا اسراف کې راځي. نو ځکه ستاسو ژوند کې بیا مسلې راتلل شروع شي. زه تاسو ته د سړو مثال ورکوم چې چا باندې ډېرې ذمهواریانې وي، څنګه چې د خپل مور پلار ذمهواري وي، د خپل وروڼو خویندو ذمهواري وي، او د ښځې او بچو ذمهواري وي، او بیا دوی سره د مذهبي ذمهواري وي او د کار ذمهواري وي، د پیسو ذمهواري وي، او د ملګرو سره خپل ستاسو معاملات وي، او د فټنس ذمهواري وي، نو هر شی تاسو ته خپل ځان ته راکاږي. او که څوک دا فیصله وکړي چې نور ژوند کې به هر شی پرېږدم او د خپل روغتیا باندې به ټول وخت لګوم، نو هغه به ډېر روغ جوړ وي، خو هغې ژوند کې به نورې ډېرې مسلې پیدا شي. او که هغه دا وي چې اوس به زه خپل ماشومانو ته به هر څه ورکوم او زه خپل د مور پلار ذمهواري نه اخلم، نو دا شی هم به هغې ژوند کې ډېر مسلې پیدا کړي. د ژوند کې کله نه کله څه شی به داسې وي چې شاید توازن به خراب شي، نو موږ ته هغې د پام کول پروزي به. نو کله هم چې موږ ژوند کې داسې اسراف کوو چې په یو شی ډېر فکر لرو او هغې ډېر پام کوو او د نور شیان پرېږدو، نو زموږ د ژوند توازن به خراب شي او ژوند کې بیا مسلې پیدا شي، او موږ بیا د الله ته وایو چې موږ ته د مسلو نه وباسئ. نو زموږ ژوند کې چې کله هم مسلې وي او څه غمونه وي، نو موږ ته سوچ کول پکار دي چې ما کوم ځای کې اسراف وکړو، ما کوم ځای کې زیاتي وکړه، ما څه شی پرېښودو او څه شی ته زیات فکر ولرو. آیا ما خو د خپل ژوند توازن نه دی خراب کړی ځکه چې ته ما ته مسلې دي؟ نو دا فکر لرل ډېر اهم دی.